لسمه پاره ده یو رسم رکوع ده. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم إلى الأرض إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. فتیر آیتونو مبارکو کې د بدر د غزا بیان شو، هغه سره متعلق مسائل الله پاک بیان کړ. په دې رکوع مبارک الله پاک د تبوک د غزا ذکر کوي. تبوک غزا دا د رسول پاک علیه السلام د آخري غزاګانو څخه غزا او د تبوک غزا. دا تبوک څه ده؟ د مدینه منورې د شام په شمال په طرف باندې د شام په سرحد باندې یو ځای او د غزې نوم تبوک. اوس هم د صاحبان چې کله راسي هغوی د تبوک کې اوسېږي. اوس هم نوم تبوک د په وخت کې د تبوک مطلب نوم باندې یادېده. رسول پاک علیه السلام مبارک مدینه منوره خو تقریبا تر فتح مکې پورې دا ټول حالات جنگي تیر او صحابه کرام په جهاد کې مصروف. کله چې مکه مکرمه فتح شوه صحابه کرامو څه آرام واخیست، د ژوند په خوند باندې څه نه څه پوه شو. فتوحات وشو، اسلامي هغه ازادي چې د تر ډېره ځای پورې مطلب وغځېدله، اسلامي ملک تر ډېره ځای پورې وغځېده، د هر طرف نه مطلب وغځېده. تقریبا 400 کیلومتره خو یوازې مکه او مدینه منوره لدینه اخوا تر شام پورې، تر طائف پورې، تر طائف پورې، تر حنین پورې د لرې علاقې هر طرف نه مطلب څنګه شروع د فتح شوې. رسول پاک علیه السلام مبارک مدینه منوره کې د تبوک د شام د علاقې نه خلکو زیتون تیل راوړي مدینه منورې ته. دا تیر بازار کې خرڅول دا خبره خوره کړه چې هرقل باچا د روم باچا فوج تیار کړی ده په مدینه منوره باندې حمله کوي چې د عربو خلک هم سره ملګري دي او غواړي چې د عربو رسول پاک علیه السلام د سلطنت څخه کیرو ختم. دا خبره پیغمبر اسلام مبارک ته راورسېده. رسول پاک علیه السلام خو ډېر غیرتي شخصیت و. هغه دا نه غوښتل چې مدینه منوره ځای د جنگ جوړ سي، دا یې غوښتل چې مدینه منوره ځای د جنگ جوړیږي، په دغه ځای کې د مسلمان ښځه او ماشومان خلک زوري او زوري دلته راځي، ښه دا چې د مجاهدین هلته ورشي. لهذا پیغمبر اسلام مبارک د تبوک څه وکړ؟ اعلان. چونکې د تبوک د اعلان څه وکړ پیغمبر اسلام د تبوک د ډېر لرې علاقه وه و دا خبره په صحابه کرام باندې سخته راغله، لرې علاقه وه. دومره خبر دا وه چې د هرقل باچا چې وي دا فوج هغه منظم فوج و، دا د مکې خلک چې یا د مدینې منورې خلک چې دا اطراف دا ټول لښکري خلک وو، جنګي خلک وو، لښکري خلک وو. او د هرقل باچا چې هغه فوج و هغه منظم فوج و، تربیت والا فوج و. دا سوال هم صحابه کرامو سره پیدا شو چې مخکې مونږ یو منظم فوج سره نو جنګېدلي، دا یو منظم فوج سره خبر راغله. دو مشکلات شو. درې مشکلات داسې چې سخته ګرمي وه، د ګرمي کې د کورو څخه وتل، سوري یخو اوبه یخې وې او مدینې منورې نه وتل ډېره سخته ګرمي وه. دا بل مشکل صحابه کرامو ته جوړ شو. څلورم مشکل صحابه کرامو ته دا جوړ شو چې میوې پخې وې، زړې حاصلات ختم شوي و، نوي حاصلات د پخېدلو په حالت کې. نو کله چې تنخواه والا سړی سي د تاریخ په آخر کې بیا جب کې پیسې نه وي، جب کې پیسې نه وي. زمیندار سي کله چې فصل نوی فصل پخېږي، جوړ فصل ختمېږي، نو په دې وخت کې کور کې بیا شی نه وي. نو صحابه کرامو چې دا مسله دا جوړه وه چې د خلکو جیبونه هم خالي و، منځ کې چېونه. بل طرف ته د فصلونو راټولول د مدینې منورې خلک زراعت والا خلک د فصلونو راټولول او دا برابرول جمع کول دا مسله وه. د غونډ کال ذخیره دغه ځای کې برابرېدله. دا ټول عوامل داسې وو چې صحابه کرامو باندې تبوک غزا ګرانه تمامه شو. صحابه کرام تقریبا څو ډلې شو. یوه ډله هغه وه چې غټه ډله دا وه چې بغیر د چون او چیرانه، بغیر د وینا نه د رسول پاک علیه السلام وینات لبیک وویلې او ځان تیار کړ، یو شی هم ځان لپاره معنی جوړ نه کړ.
دومره ډله هغه وا چې لږ تردد وکړ شک یو کس لاړ شو کله نه سو خو بدل دوم نمبر اخر کې الله تعالی د غزلونه بسته کړ مزلونه مضبوط کړ هغه مطلب تیار شو دوه ډلې شوې دریم ډله خلک هغه وو چې هغه سستو مسلمانانو مؤمنانو خو سستی په غالب شو سستی په غالب شو دا دریم ډله څلورم ډله هغه وو چې هغه منافقان او قصدن لاړ نه عذر نه مطلب سستی نه واخو لاړ نه ځکه منافقان څلور ډلې پنځم ډله هغه منافقانو چې هغه جاسوسي په ډول باندې لاړ د مسلمانانو حالات کشف کی مسلمانان څه کوي څه نه کوي مطلب او جاسوسي په ډول باندې څنګه شروع راو منافقان په ډله کې ملګري شو دا 15 قسمه صحابه کرام دا 15 قسمه خلق ټول کې یو دشمن سره مخامخ کېدل د جهاد فرض عین ذکر رسول پاک علیه السلام دته حکم کړو چې خامخا به جهاد ته ځي خامخا جهاد ته ځي صحابه کرام ولګي سب چاندي چکلې راوړل او ډیر مالونه راوړل یوازې عثمان بن عفان تقریبا په سونو باندې وخان او سونه مطلب بار مطلب څه مجاهدونو ته حواله چونکې لو سفر وغه تیاری وکړ رسول پاک علیه السلام مبارک سره مدینه منوره ډیر زره صحابه کرام روان ډیر زره ګور لخر دی دغه لخر او دومره لخر چې د پیغمبر اسلام سره په جنگ کې jihad کې ملګری شوی نه کله چې مرګره شو نو پیغمبر اسلام مبارک تبوک ځان ورسو الته يرقل باچا خبر چې پیغمبر اسلام دا غزنه رب سره راغی هغه بالکل جرأت نه کسران پیغمبر اسلام مقابله تروز پیغمبر اسلام ډیر شپې په غزه کې وکړه رسول پاک علیه السلام په معجزو کې معجزه دا و چې رسول پاک علیه السلام رعب او تاثیر په دشمن باندې تر یو میاشتې مسافي باندې او یو میاشت اندازې باندې په دشمن باندې روح تاثیر پروت لہذا اخر کو جرأت نه کسي مطلب څنګه سي راوځي رسول پاک علیه السلام دې نبی ته واپس څنګه شه اغه نبی غیر د جنگ او د جګړې نبی ته راغی فکر د کله چې راغی نو الله په آیاتونو مبارکه نازل کړ دغه اولنی آیاتونو مبارکه د هغه کسانو مبارک دي کوم کسانو چې تنبلی کړي و او jihad ته نو وته تنبلی کړي و سستی کړي و منافقانو مبارک نه د مؤمنانو مبارک کوم مؤمنات تنبلی او سستی کړي او بزې عذرونه او پیش کړي او پادشي د هغه خلکو مبارک د اتونو مبارک نازل الله پاک به دا خبره ثابت کړي د خلک jihad نه ولې پاتې ځکه jihad نه پاتې دنیا سره مين راغله دنیا سره محبت راغی فصلونه سره محبت راغی او کله دنیا سره محبت راشي د اثر د هر خطا جوړي نو الله تعالی دې مرز معلوم کړي مرز څه محبت د دنیا تاسستی ولې کوله محبت د دنیا لکه موږ سیموس قرباني نه ورکو ولې نه ورکو نو قرباني ته ولې تیار نه یو د مال او د اولاد او د خزي د خلکو محبت را باندې غالب ده دا خبره ده دا محبت را باندې غالب ده زمون په دې فوق جندرونه چوري دي یو خواته قرباني ته نه وځي مشکل خو ممکن دا د نور مشکل نست الحمدلله خکلک مؤمنان والحمدلله عمل خو کم او زیات است عمل کې ډېر مشکلات پکې عمل کې ډېر مشکلات خو ان شاء الله په ایمان کې شک نست الحمدلله په ایمان کې شک نست خو عمل کې هم کم زیاتې خو په ایمان کې کم نست خو بیا ولې ور قرباني ته تیار نه وجه څه ده محبت اولاد محبت خزه ده محبت دنیا ده محبت د شیان محبت من په فوق کې جنجورونه چوري ور خوځيږي دا مشکل ده کنه لہذا هغه ته هم دا رقم ته مسله پیدا شو دنیا محبت راغی د پسلو محبت راغی پاتې نشو دا خدای غوي مرض الله معلوم کړه غزا کې خ علاجم الله تعالی د غزا کې معلوم کړي علاج الله تعالی دا ورته معلوم کړي خلک دنیا سره محبت ولې کوي دا ټول دنیا د آخرت په مقابل کې لږ شی ده دا ټول دنیا د آخرت په مقابل کې یو لږ شی ده پیغمبر اسلام فرمایي دنیا مثال په مقابل د آخرت کې څه ده که اساس دریاب نه یو څاڅ کې راوخم یو څاڅ کې دنیا مثال ده او دا ټول دریاب د چا مثال د آخرت مثال ده چې یو سړی د دنیا د معمولی ارزښت د معمولی ګټې د لږ متاع په غلوی ابدي ژوندۍ باندې ورکی خدا او قمقلتوب ده کنه دا قمقلتوب ده کنه چې یو سړی لګي د سودا کوي او د خاسره او د زیانمنه سودا کې تجارت کوي دا خو زمون قمقلی ده کنه خیار هغه کسان دي چې دنیا زندگی د آخرت زندگی آباد کړه خلک کامیاب او دنیا مقصد څه د آخرت د کور آبادی ده دنیا مقصد د آخرت د کور آبادی ده د انسان مقصد د الله بندگی ده
دنیا مقصد د آخرت د منګر کور آبادی ده خو موږ چې دا مطلب د دنیا محبت اخستو الله دې زمونږ ورونه دی الله تعالی سره د دین محبت الله تعالی په مزمنو کې واچ مطلب خو رسېږي کوم نه رسېږي بیا الله پاک ته فرمایي خلکو د پیغمبر اسلام نصرت ولې نه کوي تاسو دا خو الله تعالی امتحان جوړ کړی د اسلام دین نصرت وکړي د پیغمبر نصرت وکړي د مجاهد نصرت وکړي فلان دا معاملې خو الله په خپل جوړ دي نه چې دا شیطان ځان ته لهکار ده او دا ځان ته طاقت ده دا د الله لهکار ده او دا د شیطان لهکار ده دا ځان ته طاقت او غزان ته طاقت ده طاقتونه ما قبلنا نشته دا الله تعالی اس دنیا د ابتلا د پر د معاملې جوړ کړي دنیا د ابتلا د پر امتحان د پر معاملې الله جوړ کړي چې دا شیطان ځان ته طاقت او د الله طاقت په مقابل کې ده او دا د شیطان لاره ده او دا د رحمان لاره ده او شیطان د پلان شیطان څه شیطان زمون په شان ته یو عاجز مخلوق ته د الله د اراده هیڅ نشي کولای الله تعالی چې د قدرت ورکړي د اختیار سره تعالی ورکړي په د خو بدی د پاره ورکړي د دنیا کې امتحان معاملې الله پاک جوړ کړي د خلک څه کې څه نه کې لکه د افغانستان کې الله پاک د دوستم څوړي عمر ورکړي دا دوستم څو وخت نه سمون یادي دوستم ده نو ورکه کیږي ورغټ ورس پریړيږي ورکه کیږي نه اتروس په ژوندې دا الله تعالی د عذاب د خلکو د پر ساتلای دا بدبخت الله تعالی ساتره د خلک په د خلکو د الله ناراضه د نو یو عذاب د خدای ساتلای تقریبا څو وخت کیږي دا دوستم مو اوریدل دوستم تر اوسه ما خرد ورغه نه هیڅ پونش پیګورس دا د الله پاک د قوم ناراضه ده دا د الله تعالی په عذاب ده دا د الله تعالی د عذاب شکل د مطلب جوړ کړو نو لهدا دام د الله تعالی امتحان د الله تعالی پر مې ګورای کته چې د رسول پاک علیه السلام نصرتونه کې الله بستاسه الله د پیغمبر اسلام نصرت کوونکی ده کله چې پیغمبر اسلام د مکې نه ووت د هجرت مرحله کې د خپل کور نه ووت د حالت کې ووت تمام دشمنان د کور نه غیر چا پیرتاو پیغمبر اسلام راوځي د خلکو سترګې پیغمبر اسلام باندې کیږي پیغمبر اسلام خاور رخلی د خلکو پر سرونو چټونه ورته اچي بیا رواني چا کور ته راځي د ابوبکر صاحب کور ته راځي د ابوبکر صاحب کور ته راځي د ابوبکر صاحب کور د شاده طرف نه سورې کوي غسری باندې دوړه وځي کله چې وځي په دې وخت یو مشرک ته خبره کوي چې مشرک ته بلګيږي تبا درې مورز په سبب باندې وته خان راول دو خانې براولي هغه مشرک لګيږي هغه دومره وفادار خيزي چې پیغمبر اسلام سلو خان ابو جهل اعلان کړي نام هغه کافر څنګه کې ورور عبد الله ابن ریقت په نوم باندې هغه ډېر وفادار د څه چل کې ورور هغه خان راولي هغه ته معمولی اجره ټاکره ده سلو خان نه واړي لیکن خپل اجره واړي او معمولی اجره واړي او وفاداری کې دام د الله یو نصرت وکړي او هغه سړی کافر مسلمانو پیغمبر اسلام مبارک چاته خپل ابوبکر شیخ خپل زوی ته چې د ورځې ګرځي د مدینه مکه مکرمه احوال رخله بیا څه کوه التم تر رسوه ابوبکر سه غلام دغه وزیر تبصری هغه ته وسی وزیر شپې راوله الته سمنګل لشو او شدې تناخلو دې مطلب څه کوي راوله پیګه ورسل او درې ورځې کله چې د وخت د ابو جهل لګي د پیغمبر اسلام تعالی پسې وزیر نام ټاکی سلو خان ټاکی یو سړی قدم شناس د قدمونه معلومي هغه ور قدمونه رخلي او سیخ لخر چاته ولې د پیغمبر اسلام ته غارسه ورته ولي چې دغه ځای کې پیغمبر اسلام کله چې د خلک د غزې ته ورځي په دې وخت کې اچانک الله تعالی څه عنکبوت دا غنه دا راځي ور په دغه ځای کې څه کوي جال جوړي او تو تګر کراځي دغه ځای کې ور اګي اچي او نظام جوړيږي د لکر باندې الله تعالی پیغمبر اسلام مضبوطی چې لکر نه چا امید نکېږي د پټولو جال کورونو کې د غنی په شان کمزوري کور اچرته نشته لیکن دغه کور د الله قلا جوړ کړو پیغمبر اسلام الله پاک په دغه کور په ذریعہ باندې څه کوي سات کله چې ابو جهل راځي هغه پوری چې وو کله پیغمبر اسلام به دغه جال ول څه کوي همخه انسانان دی وزي نه وزي به ضرورت بلري حاجت بلري فکر ورسره نو حالت زلارځي به ته واپس کیږي او هغه ته ورځي او د شي ورځي د دریږي د غار څخه د شلان د بغره کې نه وته بیا غار او کدا خلق خپل قدمو ته کتري پیغمبر اسلام لیدو دا چا نصرت دا د الله نصرت اته دشمن نه بچ ک دلته د غنی د چا په ذریعہ باندې پتګر کې په ذریعہ الله تعالی وساته دا چا نصرت الله پاک ګورئ
الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای مومنانو مالکم پتاس څوشو څه تاسو لره معنا پتاس څوشو مالکم پتاس څوشو معنا تاسو څه تاسو لره اذا قيل كل شو لشو لكم تاسو لره اذا قيل كل شو لشو لكم تاسو لره انفروا اوزي في سبيل الله دلار پلار د الله کې انفروا اوزي في سبيل الله پلار د دا کوم لار وا تبوک لار وا دا په سبيل الله د تبوک غزا وا اساقلتم تاسو ورجدلې الى الارض زمکتا درانده شي زمکتا میلانو کوم زمکتا ورجد زمکتا ورجد زمکتا سمانه دنیا محبت واخسته دنیا سم واخسته محبت اساقلتم الى الارض ورجد زمکتا میلانو کوم زمکتا مراد زمکنه څه شی وو د دنیا محبت د پسونو محبت ارادیتم ایتاس خوخ یاستی بالحیات الدنیا په ژوند د دنیا باندې ارادیتم ایتاس خوخ یی بالحیات الدنیا په ژوند د دنیا باندې من الاخرت په مقابل د اخرت کې مقابل د چا کې اخرت الله پاک فرمای عقیده جوړه کی عقیده هم څه جوړه شو بیا د جهادونه اسانه کیږي عقیده سے جوړه سي هر مشکل آسان ده او هم د چا جوړول دي د عقیده جوړول فما متاع الحیات الدنیا نه د اسباب د ژوند د دنیا فما متاع الحیات الدنیا نه د اسباب د ژوند د دنیا فی الاخرته فمقابل د اخرت کې الا قلیل مگر ډیر کم ده الا قلیل څه ده فما متاع الحیات الدنیا نه د اسباب د ژوند د دنیا فی الاخرته په مقابل د اخرت کې الا قلیل مگر څه ده کم ده ولی پانی ده باقی نه ده هغه باقی ده د عوارض لري هر نعمت سره زحمت تړلې ده هغه نعمتونه استا خو زحمتونه ور سره نسته الا تنفروا کتاسونزی جهاد الا تنفروا کتاسونزی جهاد يعذبكم عذاب در کتاب سره الله پاک عذاب در کتاب سره الله پاک عذاب الیما درمن عذاب دردناک عذاب تاسو به ختم کی ويستبدل او تاسو په بدل کې براوړي قوم یو قوم غیرکم پرتستاسنه ويستبدل په بدل کې براوړي قوم یو قوم لرا غیرکم پرتستاسنه او کله دا کار کوي د باز یو سړی یو کار کوي خدایږي کنه پلانې مړ کنده ما مړ کی دشمنی به را پاتې شي پلانې الله سره کې چا دشمن نه ډاریږي نه الله سره کې چا دشمن ډاریږي موږ ډیر کارونه زلواړي خو نه کو ولې ډاریږي څه ده کنه مشکلاتونه ډاریږي ولا تضروه تاسو ضرر نشره سوی الله لره شیان د هیڅ شي که عذاب هم کینو بیا د خدای نه بدل اخسته شي نه ولا تضروه تاسو ضرر نشره سوی الله پاک لره شیان هیڅ شي والله الله پاک على كل شيء په هر شي باندې قدير قادر ده الله په هر شي باندې الا تنصروه کتاس مدد رسول پاک علیہ السلام انکی الا تنصروه کتاس مدد رسول پاک علیہ السلام انکی نو الله پاک ستاسو مدد ته اړتیا نه لري ول نه لري فقد نصره الله یقینا مدد کړي د رسول پاک علیہ السلام الله پاک فقد نصره الله یقینا مدد کړي د رسول پاک علیہ السلام الله پاک د مدد کړي اذ اخرجه الذين كلسويست دلره هغه کسانو اذ اخرجه الذين كلسويست دلره هغه کسانو کفروا کافرانو چې د مکی مشرکان چاول قتلوه چاول تولوه چاول بندي کوه ثاني اثنين د دویم د دوه ثاني اثنين د دویم د دوه یو ابو بکر صاحب بل رسول پاک علیہ السلام او رسول پاک علیہ السلام دوم سکن دو کسانو کې یو سی دومی کن اذهما فی الغار کلش د غدواړه په غار د سور کې کلش دواړه په غار د څو شپې تیرې کړې درې شپې تیرې
صحیح شو کله چې دا خلک له ابو جهل ورغه سي ابو د غار خلک ټول ودرېدل او کسر ته چې په غار کړه دا قدم دغه چې تراغلی دی قدمونه دې ځای تراغلي نو په دې وخت کې ابوبکر صاحب رسول پاک علیه السلام ته فرمایي یا رسول الله دا خلک خالی خپل فوټو ګوري منګي خپل فوټو ګوري نو خو یې هغه سره د ځان غم نو یا رسول الله کزه مرسو څه مشکل نشته کته مرسو کو امت به څه خوارس رسول پاک علیه السلام صورت وایي اذ یقول کلس رسول پاک علیه السلام اولی لصاحبه خپل ملګری ته کله چې ولید چاته خپل ملګری ته ملګری څوک ابو بکر لا تحزن مخبر کیگا لا تحزن ان الله معنا الله لمن سرد الله پاک لمن سرد فانزل الله پاک نازل کړ سکینته سکون دزله آرام دزله ها فانزل الله پاک نازل ک سکینته سکون دزله علیه پر رسول پاک علیہ السلام رسول پاک علیہ السلام بالکل مطمئن وأيده مضبوط کدلرا بجنود پلشکر باندې لم تروها استاسن لید وأيده مضبوط ک بجنود پداس لشکر لم تروها استاسن لید ملائکه پلشکر الله تعالی څخه مضبوط وجعل الله پاک وګرځولا کلمت الذين کلمه هغه کسانو کفروا سی کافران دي السفلا کتا السفلا کتا لکه مدینه منوره ته تګو د پیغمبر اسلام د دین نشر اشاعت د دین خورولو د دین غلبه ورس په ورځ وکلمت الله الله پاک وګرځولا کلمه الله چې لا اله الا الله ده هي العليا دا وچتا دا والله الله پاک عزیز زورور دا حکیم حکمت والا دا انفروا اوزیس خفافا سپک وثقالا درانا اسلحه د سرنی وزا اسلحه د سری درون دی وزا جهاد کې आवाज جنگ نه مجاهد خدمت وی نور خدمتونه اوزیس سپک وثقالا درانده وجاهدوا جهادنا وکي باموالکم فمالو خپلو وانفسکم فنفسونو خپلو فی سبیل الله د الله په لار کې ذالکم دا جهاد خیر لکم بهتر تاسو لره دا جهاد بهتر تاسو لره ان کنتم تعلمون کتا سو کویږي لو کان عرضا قریبا کثیرته وای اسباب نږدې مال نږدې عرضا مال نږدې وای چې تمال و یقیني و پیغمبر اسلام اعلان کړ چې الرازي مال ده بیا خدای خبر څو پاتې شو چې ته مال نږدې وای وسفرا قاصدا او سفر متوسط وای سفر سوی متوسط وای لري نه وای معنا لتبعوک خمخادی بستا ملګرتیا کړي و لتبعوک دی بخمخاستا ملګرتیا کړي و ولكن بعدت لیکن لری شو عليهم بدوی باندې الشقه مشقت سفر ولكن بعدت لكن سخشوا بدوی باندې مشقت سفر وسيحلفون بي وقسمون اخري بالله فالله باندې لو استطعنا كزمن طاقت وي وسيحلفون بي قسمون اخري فالله باندې لو استطعنا كزمن طاقت وي لخرجنا من بوتلي معكم تاسرا دا څوک دا منافقان يهلكون هلاكي انفسهم خپل نفسنا والله يعلم الله خفوي انهم لكاذبون ددرو جندي یو د سستو خلکو بیان شو او بل د منافقانو بیان شو چې هغه په دروغ باندې څه کول خبرې کول عذرونه پیش کول الله پاک موږ ټول مجاهدین الله د دین خدمت نصیب الله د دین خدمت نصیب ظاهر او باطن شریعت تابع الله ظاهر او باطن شریعت تابع کی خیر د دنیا او د آخرت مل تعالی نصیب کی پریشانیګان مل تعالی ختم علوم نافعه مل تعالی نصیب الله پاک موږ سره مدد وکړي الله موږ سره کومک وکړي علوم نافعه تعالی متنصیب کی